بسم الله الرحمن الرحیم. مخکنی ویډیو کې اوس اندازه تخنیکی ستونزه وي. سلامونه مې ومنئ، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. دا هم د سید عامر روغتون دی. دغلته مریضان دغه ملګري به مریضان لري، زه یې مخونه نه راولم. په هر صورت وروره ته بسم الله که دا کوم هغه چې ورته موږ راوړی دی د مریضانو لپاره دغه به ورته موږ هغه کوو. کاکا هغه نورو ته هم غږ کوي چې راشي. هغه نورو ملګرو ته هم غږ کوه کاکا زویه. دا نو د ننګرهار د سید عامر روغتون دی. مخکنۍ ویډیو کې اوس اندازه مشکلات وو، ویډیو قطع شوله. دوی هغه کسان دي چې مریضان لري، اختر دی، هغوی ته به غوښه رسیږي نه رسیږي، دوی د هرې خوشحالۍ نه دغلته بې برخې دي. موږ ورته ډوډۍ راوړې، انشاءالله چې څوک هم راځي زموږ په مخ به ورته نه وي. دغه کې زه تاسو ته وښایم چې وریجې دي، ازبکي ورته وایي فکر کوم که نه. ازبکي د موږ ورته یاره پیک کړي دي چې مشکل نه وي. ورځې به ته بیا در راشه وروره یو دانه ورکه. شیخ راشه تو بیادر برو بچه ها را صدا کو، همیشه مردم روان کو میبخشی. خپله دې راشي وروره که چې خپله ورته ورکړو هر څوک چې وي. وراره لاړ شو دغه ټولو ته ته غږ که هغلته چې نور خلک هم ناست دي. هغه بخپله راولي بخپله ولېږه هر څه بخپله ولېږه دا نه شنو که نه یو ستا یو ځای هغه بېل دی چیم بته اطفال را ده یا دانه بته ما یو دانه بته دا بچه که یو دانه دی بس ټول دا خمک رای کنه ولکه ای نوای ايش هغه والا لا ورته نه دا فيما قدم باندې ولا جاست لك ولا فاضي ايه لك كل ما يجي مريض يصاب ايه نواي بيجي ولا بيجي ولا هغه ملګري چې راسره اوس یو ځای شوي دي دا هم د ننګرهار د سید عامر روغتون دی. دغلته په دغه ځای کې نو ډېر داسې کسان وي چې د نورو ولایتونو راغلي وي. دلته یې نه کور وي نه خپل وي نه خپلوان وي، او لکه هغه ماشوم مک چې تاسې ګورئ دغسې اختر په دغسې په هغه تېر شي. زه به یې هغه ماشوم ته ویسمه. اورېرې دا واله دا وخوره چپه نه شي درنه ښه. نو موږ وغوښتل چې دغه ته دوی هغه کسان دي چې نه ورته څوک غوښه راوړي او نه په د اختر په خوشحالۍ پوهېږي. موږ وغوښتل چې دغه نن ورځ حد اقل د زحمت نه خلاص وي. موږ ورته تیاره ډوډۍ اماده کړو، راوړو دغه دوی د خپل هغه دپاره د مریضانو لپاره. که د کاکا ته یې ورکړئ. اين برزي ام بوتل على مسعود
نو دغلته چې هر څوک هم راځي موږ خو دغلته وګرځېدو ټولو ته ملان وکړه نو انشاءالله زموږ هغه کې به داسې څوک نه وي چې ووایي چې نشته یا خلاص شو یا څنګه نو موږ خپله هغه پوره هڅه کوو چې دغې ملګرو دپاره وشو کولی چې دا نو ټول د هغه ملګرو مرستې دي چې کومې موږ ته رالېږلې وي له موږ سره وي دغه پیسو باندې موږ نن دغه ملګرو ته د غرمې لپاره ډوډۍ راوړله همدلته به وي تر څو چې دغه ټول موټر خالي شوی نه وي نه ځو دغلته چې هر څوک هم خبرېږي راځي به راشه وراره واخله دا ویډیو به اوږدېږي خسته کوونکېږي به خو په هر صورت موږ کوشش کوو چې زر دغلته ملګري پیدا شو موږ ورته دغه مرسته وویشو زه یې مخونه دې دپاره نه راولم چې خیر دومره زرونه چې د یو خوراک ډوډۍ لپاره یې موږ مخ راولو یوازې همدغه ښې به یې فکر کوم کفایت وکړي اونو کاکارم لالا مسعود یک دفعه چیز کنش برزو دختره کام بته ښه دلته مورکۍ هم راغله زه به دا کمره خیر دی نزاکتاً هغه کومه ښکته کومه رابي لګی مور نه نور ختم شو خلاص شو ښه دا دوستانو چې دغه زموږ د نننی پروګرام چې موږ هغه کړی و تاسو ته ښه وغواړم ښې شیبې هر هغه څوک چې زموږ دغه ویډیو ګوري او په دغه که په خپله سیمه کې او په خپل چم کې یو ورځ دغه مریضانو لپاره ځانګړې کړي او دغسې یو هڅه وکړي د هغوی د خوشحالۍ لپاره دا به ډېره لویه خبره وي تاسو ته ښه وغواړم ښې شیبې ښه وختونه